دا اوس چې موږ دغه فیصلې کوو یا دغه نظام نافذوو یا قوانین جوړوو یا فرمانونه جوړوو دا ټول بس د اسلام پر بنا غیر د الله څخه د بل چا څه بیره نشته او بیریږو نه خدای دې د بل چا بیره په زړه کې نه راچي خدای دې مو خوف د بندگانو په زړه کې نه راچي که یو وارې د بندگانو خوف په زړه کې راولوېدی بیا به ذلیل یو خوار به یو در په دره به یو الله به مو نصرت پرېښي که نه د خدای بندگی به نه پرېږدو د خدای دین به نه پرېږدو د خدای شریعت به نه پرېږدو ستاسو اوس دا خیال دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ستاسو دا خیال دی چې خدای به مو صرف په دغه خبره پرېږدي چې زه مسلمان یم زه مؤمن یم بس په دا قول به مو پرېږدي یا نه مو پرېږدي تر څو چې الله په تاسو باندې امتحان ونه کړي چې ته مسلمان یې که منافق یې ته مسلمان یې که غیر مسلمان یې هغه ابتلا او امتحان په تاسو داسې راځي لکه الله جل جلاله چې په دغه آیت کې بیان کړی دی چې ستاسو مخکې خلک موږ امتحان کړي دي پر اسلام څنګه مو امتحان کړ یو سړی به ودرېدی دا کافرانو به راوستي پر دا اثر باندې به اره ور ولګول داسې به دا اره راکش کړه دا پښو در مابیز به ورشوا کړه کنه خدا سره د اسلام وسناوشتي پر دا اسلام باندې ولاړ قتل اصحاب الاخدود النار تاسو د قران پاک آیاتونه ګوري چې هغه خاوندان د لښتیو د اور په لښتیو کې چې اچول کېدل